دوه پکې سیو کوم دي ورو ګرځاو ته رواني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو زم تاسو قربان ماچو د خپل پاڼې باچا بشله کتونکو راغلی په خپل سوات او بیا په نږدې علاقه کې چرته چې دا ټیم ولاړو دي ته ویل کېږي جاری گودر دا داسې یو خودنور ځای دی څوک چې دلته راشي سره د فیملي یا یوازې راشي سره د ملګرو او دا ځای وګوري یقینا چې دا ځای به ډېر زیات ښایسته ولګي زمانه شاته تاسو کتای شئ چې دا سیند دی زموږ د سوات کوم سیند ګلورین سیند دی بهیږي نو دی په ژمي کې زیات کم اوس به هر حال موسم چې د کم را روان دی ډېر د تیزېدو تاسو کتای شئ دا مخکې ځو په دې جالي ګودر کې داسې د ښایسته ښایسته ځایونه دي داسې نظارې دي او موږ سره دوه درې ملګري دي هغو سره پکې خبرې اترې هم کوم چې یاره دې ځای ته رالو نو دا ځای زموږ په دې علاقه کې نږدې و خو چونکې زما اولنی ځل دی چې یاره دلته مونږ رالو دا ځای مې وکتو ډېر زیات مې خوښ شو نو ملګرو سره هم خبرې اترې کوو چې دا ځای به څنګه ولګي د ځای په حواله راته سوی نو راځئ ترخایو چې یاره دې کې څه څه دي خبرې اترې به هم کوو نو راځئ موږ سره اوسئ السلام علیکم مینوالو تاسو دا علاقه ولې ډېره ښکلې علاقه ده دا دې ته جالي ګودر وایي دا مخکې خو دلته کې دا سیلاب هر څه وران کړي وو اوس خو الحمدلله تاسو وینئ دا شته حالات نه کم ځای چې وران شي کم ښار چې وران شي هغه آباد شي نو دلته کې ګورئ دا ښکلا وګورئ دا بیا ګورئ دلته کې بیا د جدا د اوبو یو نهر راغلی او په دې کې کله چې ښکتې نه خلک راشي هغه دلته کې لامبي او ځان یې ښیي په دې کې اوس خو دا وخت موسم چې دی هغه یخ دی خو بیا ګورئ ملګرو دا مخامخ څومره ښکلي ښکلي ځایونه دي دلته کې خلک راځي د انجوای دپاره او دا انجوای کوي دا دی او ډېر زبردست ځای دی د سیل ځای دی او مطلب دا دی چې دلته کې ډېر ښکلي ښکلي شنه شنه باغات دي او نور چار چاپېره ماحول چې دی بلکل صاف سوتره دی نو دا وخت موږ دلته کې راغلي یو او موږ د دې ځای کتنه وکړه خو زموږ صدر صاحب چې دی د دې پیج هغه کوم زموږ مشر چې دی هارون باچا هغه دا ځای نه و لیدلی او دا زموږ د کلي نه تقریبا 5 کیلومتره لاندې ځای دی نو تاسو سره به زه هغه به بیا ستاسو سره خبرې وکړي خو تاسو ته صرف د دې ځای د ښکلا ښیم چې په دې ځای څومره خرچه شوې ده دا د خانانو ځای دی او هغه په دې ځای چې دی مطلب دا دی چې تاسو وګورئ دې طرف ته دا پخې پخې وټې شوي دي او د دې چې کوم هغه د اوبو چې کم د راتلو هغه دغه دی هغه بند کړلی بیا په دې ځایونو کې دا د کېناستو لپاره دا ځایونه تیار شوي دي دا وګورئ ملګرو دا او خرچه پې شوې ده نو دا موږ تاسو ته د سوات د ښکلا ښایو چې سوات ډېر ښکلی ځای دی دې ته راشئ او خپل زندګي چې ده د هغې نه لږه مزه والئ تاسو ته بیا پته ولګي او زموږ سره زموږ د دې کیمرې ټیم چې کوم دی زموږ ملګري چې کوم دي هغه به تاسو ته د دې ځای په حواله باندې نورې خبرې بیا کوي موږ د دومره خبرې نه راځي بهرحال اوس موږ یو محل ته راننوتو چې دا په 4 ستنو آباد دی او څومره ګورئ څومره ښکلی کراوډ ته دی دې ځای او بیا ګورئ تاسو د دې ځای دا د کېناستو ځای دی دا مخې ته ټیبل لګېدل دی که څه خوراک مرا خورې نو تا ته به د دې ځای هېڅ په تکلیف نه وي نو دا ځای ما تاسو ته د دې سره ملګرو ته مې ته وښو